په اروپا او داسې په نوره نړۍ کې ځوانان د چلم یا قیلون په نوم باندې په دې کې یو ماده چې د اسکي یا د هغې څخه ګټه پورته کوي کومې ته چې شیشه یا هوکا ویلی کېږي هغه څکي. ځوانان فکر کوي چې دا یو بل شی دی بلکې دا خپله تنباکو دي چې د مختلفو میوجاتو اوبې ورته ورکړي وي، لکه مثال په طور نارنج، لیمو، مڼه، هندوانه، ام، کیله، د ګلاب اوبه، د کافي اوبه، همدارنګه نورې مختلفو موادو اوبې ورله ورکړي وي او بیا همغه شان خوند او بوی لري. نو په دې سړی غلطیږي چې دا به یو بل شی، حال دا چې دا همغه تنباکو دي او د تنباکو ضررونه معلوم دي کوم چې د انسان بدن ته ډیر زیات زیانونه اړوي، لکه د بیلګې په ډول د سږو تلپاتې ناروغۍ پیدا کوي چې په هغې کې ټوخی، بلغم، سالنډي موجوده وي. همدارنګه د سږو یوه ډیره وژونکې ناروغي چې د سرطان په نامه ده چې درملنه نه لري په هغې باندې په سړی اخته کېږي. همدارنګه په وینه کې غوړ راجمع کوي او بالاخر د زړه د حملې او همدارنګه د مغز د حملې یا سکتې سبب کېږي او پایله یې فلج او یا مرګ ده. همدارنګه د وینې فشار لوړوي، جنسي اړیکې کمزوري کوي، نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ چې دی دغه شیشه یا هوکا پیدا کوي. نو له دې څخه چې دی ځانونه وساتئ. د یو بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا پایله.